د افغانانو سره د پنجاب د ادارې لخوا د بد چلند مسله کومه نوې خبره نه ده. دوه مسلې ډېرې مهمې وي. اوله مسله، تاسې د جمهوریت تر راتګه لیدل چې افغانان به کله هم هېواد ته راستنېدل، بهر میشتې افغانان د پاکستان د لارې به یې تګ او راتګ کاوه. موږ هوایي ډګرونه نه درلودل، ړنګ وو، جنګونه وو. په هغه وخت کې به چې افغانان راتلل، لس څپېړه به هم پاکستاني پولیسو وهلي وو او پیسې به یې ورنه اخیستې وې. د جمهوریت پر راتګ هوایي ډګرونه رغېدلي دي. اوس هم الحمدلله په افغانستان کې آرامي ده او دغه ډګرونه په استفادې سره افغانستان تګ او راتګ کوي. د پاکستان چلند د مهاجرینو تګ پاکستان ته افغاني ډلې او ټپلې هم پکې ملامتې دي، اما د پاکستان پالیسي دغه وه چې افغان مهاجرین هلته میشت شي او ورنه استفاده وشي. تاسې په تېر تاریخ نه غږېږو، تاسې لیدلي دي. اوس هم درویه چلند روان ده. یو د غریبو مهاجرینو سره چې کورونه ورنه ضبط کېږي، اولادونه یې د ښوونځۍ نه شړل کېږي او په زور افغانستان ته راشړل کېږي. دوهمه ډله افغانان هغه دي چې په پېښور، لاهور، کراچۍ او اسلام آباد او پنډۍ کې بنګلې لري، کورونه لري او اولادونه یې مکتبونو ته ځي، مشکل نه لري. هغه ډله افغانان دي چې په تېر کې د دوی لپاره جنګ کړی و او یا هم د دوی لپاره د پاکستان لپاره دا خلک مهم دي چې په راتلونکي کې به یا د دوی لپاره سیاست کوي یا په افغانستان کې نورې برنامې د دوی لپاره تطبیق کوي. دا د دوی چلند. د بلې خوا موږ افغانانو ته څه پکار ده او فعلي واکمنانو ته څه پکار ده. تاسې وګورئ، ځینې اشخاص د ډلو او ټپلو مشران یا د حزب رهبریت کوي یا د احزابو رهبریت کوي، وایي پاکستان زموږ دوهم کور ده. فعلي واکمنان دغه اشخاص باید شناسایي کړي چې څنګه کولی شي هغه هېواد ته چې زموږ د دوی په پالیسۍ کې د افغان ولس سره دښمني ده، هغه هېواد ته دوهم کور وایي. د دوهم دښمن ته د دوهم کور ویل دا په خپله خیانت ده او د خپله د همدغه شخص په فکر، طرز تفکر او هېواد پالنه کې شک پیدا کوي. او فعلي واکمنانو ته پکار ده چې دغه اشخاص هم شناسایي کړي، د دې ترڅنګ دولتداري هم قانونمنده کړي. علت دا ده چې زه د ځینو چارواکو خبرې اورم، دوی د ملل متحد نه غوښتنه کوي چې په پاکستان باندې فشار راوړي ترڅو د مهاجرینو سره چلند کې تغییر راولي. صحیح ده، دا ښه خبره ده چې غږ کوي، اما ملل متحد هم د هغه چارواکو غږ اوري چې هغه قانونمند وي. بنان اوس وخت کې ایجاب د دې کوي که غواړو چې موږ مرکزي قوي دولت ولرو، ایجاب د دې کوي چې همدغه ولس چې د پاکستان نه شړل کېږي، همدغه ولس چې په افغانستان کې دی چې بهر ته ځي، د دې مخه ونیسو او دوی په دولتدارۍ کې شریک کړو. د دوی مخه د ټوپک په زور نه، د کړنو په اساس هېواد پالنه ثابته کړو. دوی په دولتدارۍ کې شریک وو. دا په هغه صورت کې امکان پذیره ده چې خپله دولتداري قانونمنده شي او دغه دولتداري چې کله قانونمنده شوه، دا ولس منلی شي، مشروعیت، د کورنۍ مشروعیت ورته ورکول کېږي، بیا بیرونی مشروعیت هم راځي. نو په هغه صورت کې بیا ملل متحد هم کولی شي چې زموږ او ستاسې د واکمنانو او د افغانانو په غوښتنه په پاکستان باندې فشار راوړي او ورته ووایي چې تاسې دوه مخی چلند مه کوئ. خو پاکستان به دغه چلند ته دوام ورکوي. دوی پوهیږي چې د ډیورنډ دا ټکه پورې دا خاوره د افغان ملت حق ده او د دې حق نه افغان ولس هیڅ وخت نه تیریږي. د دوی دا ظلم به دوام ولري تر هغه پورې چې دغه د زور لاس مات شوی نه وي.